مفتي صاحب نن سبا ډېر خلک دغه پوښتنه کوي، حتی چې علما هم ډېر دغه پوښتنه کوي چې د مټر او دابې خر یا آس په وهلو کې فرق شته که نه، او بل د دابې وهل د موټر وهل په قتل خطا کې راځي که په قتل سببي کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. یقینا هم دا پوښتنې بیخي مقرر علماو هم کړي دي او طالبانو عامو انسانانو هم کړي دي، او نن زه انشاءالله الله دې توفیق راکړي داسې یوه مسله وایم چې بیا نو د دغه مسلې څخه خواته په بل پسې مه ګرځئ. دغه پر 3 جزه دغه سوال مشتمل دی، که څه هم ده په 2 جزه وکړي. اول جز هغه دا دی چې د خره د وهلو یا د دې حیوان د وهلو چې سړی په سپوري یا کشیي یا د شا د خوا شړي څوک په ترلاندې کې په مړي کې یا په ټپي کې یا مال په هیلا کې، او بل چې موټروان موټر چلی سړی راولاړ شي په دا موټر هغه ووهي، د دغه دوه فرق شته که نشته؟ یو دوهم په خره کې دا باره د دغه جز سره څلرم کېږي. دا جز په هغه جز کې مولوي صاحب نو 3 کوو که نه څلرم، بلکې پر خره 2 کسه سپاره یا 3 کسه سړی تر لاندې شي په دغه وخت کې پر 300 باندې په شکل مړ دی. دا دیت یو شی شته په موټر کې چې موټر یو سړی لاندې کې هغه راولاړ شي 20 کسه په موټر کې سپاره دا دیت او کفاره پر ګرده که پر یوازې موټروان ده. 2 جز. دریم جز دا دی چې دا قطع خطا دی که قطع سببي دی. څلورم جز دا دی که یو سړي په موټر 10 کسه مړه کړه 10 کفارې غواړي، 10 دیته غواړي، که یوه کفاره یو دیت کافي دی، یا دیتونه 10 غواړي که کفاره یوه کافي دی. دا 4 جز دی. هر جز ته ګورئ. د اول جز جواب د خره وهل او د دې ټولو حیوانانو وهل کې د شا د خوا سړی شي کې مخکې کشي وي که پر سپولي د دې د موټر سره فرق. خر ویې حیوان هر شی چې وي هغه خپل حرکت یې ارادي لري، موټر حرکت یې ارادي نه لري. د موټر هر څه کول تګ رو هر چا و چاته منسوبېږي، هغه و خودي موټروان ته منسوبېږي. هغه که موټروان روان نه کړي، موټروان یې ګیر بدل نه کړي، موټروان هغه ریز ور نه کړي او موټروان یې چالان نه کړي، په یو رقم دا موټر نه ځي. لکه ډبره خپله نه ځي په لاس پیدا یې راکړي غورځوي. د هغه رقم په ټوپک کې مرمۍ خپله نه ځي، خپله به دا مرمۍ شاجور ته لوېږي، شاجور به ټوپک ته لوېږي، وروسته به بیا کپاک راکشېږي، بیا به ورتېرېږي، وروسته به پر ماشه ګوته نیول کېږي. ګوره دا ګرده شا د دې د ټوپکه سره فرق نشته د موټر، او د موټر د ډبرې سره فرق نشته، د موټر د چړې سره فرق نشته، د موټر د تورې سره فرق نشته، او هر څه چې څوک دی هغه خر دی، هغه اوښ دی، هغه خپل حرکت ارادي لري، دا هغه فرق سره دی. نو چې فرق یې سره پیدا کړي نو پام وکړي. ګرانو محترمینو، هر څه کار چې موټروان وکړي، هر څه کار چې موټروان وکړي، هر څه شی چې وکړي هغه په مړ کې دا ټوله شیان یوازې پر موټروان دي، پر بلې چا نشته. که 100 کسه اته موټروان یوازې موټر نه دی حساب، موټر خو لا ته وا دروند دی، خپله دروند دی، په د سپاریانو شکل که نه یم سړی چې تر لاندې شي وژني یا موټرسایکل، پر موټرسایکل 10 کسه سپاره دي، فرض کړه 15 کسه سپاره دي، 6 کسه سپاره دي، یو سړی په 2 سربیره پر ودرېد یا سړی مړ شو هم دیت یوازې پر موټروان دی، یعنی پر موټرسایکل چلوونکي دي، پر بل چا نشته. دا چې دی دا ټول افعال و چاته منسوب دي وده ته. دغه خبرې ته سره جلا کوي، دا بعضې کتابو کې راغلي دي، نه دي پوهېدلي. دا د هر چا دا مسلې د هر چا صلاحیت نه دی. دا خامخا په خاص وخت په خاص ټیم کې یو څوک غواړي چې هغه به په دې مسلو کې خبره کوي، دا مسله به وایي. نو ګرانو محترمینو، دا خبره دا سو وسو، دا 2 جزه څوک وسو جواب وسو. اول جز د خره او د موټر فرق وسو. دوم جز په خره کې که چیرې خر سربیره 3 کسه پر سپارې پر یو سړي ودرېږي مړي کې پر 300 دیت شته، او لیکن په موټر کې که موټر هم پر ودرېږي خلک مړي کې یوازې پر چا شته، هغه پر موټروان څه بل پر هېڅ چا نشته. که دغه رقم پر موټرسایکل چلوونکي یوازې پر موټرسایکل چلوونکي شته، پر بلې چا نشته. دا لږ دا خو د اول 2 جزونه شوه. د دې جوابونه دا بحث جلد اول 312 او دغه رقم 314 او فقهي مقالات هغه 4 ټوک 850 او دغه رقم دا سو، او عباد الرحمن فتاوا عباد الرحمن هغه 6 ټوک 315 اتیا.
بله دا بله خبره چې قط دریم جز دا یو ډېر نادر جز دی او الله دې وکړي چې په دې مسار خلاص شي. داسې ډېر خلک پوښتنې کوي بس دغه ځای ته یې فکر نه وي، بس تعداد قرار سر نه په خلاصېږي. ډېر به پام کوئ، یپله دا خبرو ته غوږ ونیسئ. په 1414 کال کې هجري قمري یعنی د نن څخه 11 کاله مخکې اوس 1445 دا یو غټ مجلس، دا پام ورته وکړئ، دا مجمع د فقه اسلامي دا منعقد سو په 1414 کې د محرم په اول اومه چې د 21 او 22 هغه د 1993 سره موافق و د عیسوي سنې. دا په کرونا کې سره کښېنستل، په دې کې فیصله وکړه د 4 سر مذهب علماو اتفاق. ګرانو محترمینو، دا داسې یو خبر دی، دا هر چا صلاحیت نه دی، نه دا هر چا کار دی. یو داسې نازکه جمله درته وایم چې په دا جمله بیا هر که څوک په مسله کې شک به بیا د چا پیدا نه شي، لیکن خو دا خبره غواړي چې نو سر په خلاص کړي، پله به پوه شي او دا د هر چا صلاحیت هم نه دی. ډېر اولاد سوله قرار اصل کښېښوئ. 2 اصل یې درته وایم، نور نه یو اصل یې کښېښوئ چې قتل خطا کم ته وایي چې پخوا موږ قتل خطا بلئ. وروسته یې د هغه اصل څخه د ټولو سیاراتو، د موټرانو، د غټو موټرانو، د تیارو، د کوچني موټرانو، د موټرسایکلانو، د باسکلانو، د ټولو شي حکم راوستی. تعریف یې راواخیستې د مبسوط، زموږ د امام سرخسي د مبسوط عبارت یې رانقل کړي. عبارت یې رانقل کړي، یپله خو یې د دې عبارت وویله چې ته یو شي ته ورسېږې قصد غیر و، ته هغه ته شی ور ورسوي، دې ته قتل خطا وایي. باره خلاصه د دې ټولې وویل، یو سړی خپل په اراده کار وکړي، لیکن خو چې دا مقصد د مقصد څخه پر غیر واقع شي، خو کار په اراده وکړي. ګوره د قتل خطا اصل څه شی راووتی؟ کار خپل په اراده وکړي، خپل په اراده، ګوره خپل په اراده یې وکړي. دا یو عجبه ځای دی، دا ځای دی چې پام ونه کړي تر پام سره نه په خلاصېږي. خپل په اراده یې وکړي، لیکن خو وکړو د داسې پیل راغلی چې د قصد داسې پیل په واقع لکه د مثال په توګه خپل په اراده ما ټک وکړي، ما خو ډبره ویشتل، ما نوشان ویشتي، ما غر ویشتي، ما سوی ویشتي، ما پسه ویشتي، هغه پر انسان وشتي. ګوره ټک ما په اراده کړی چې دا خبره راغله. اوس نو سیاراتو ته د موټرانو هر څه مسلې چې دي معظم یې په قتل خطا کې داخل دي. ولې؟ دا موټروان چې موټر چلي خپل په اراده نه چلي، نه خپل په اراده چې چلي، په اراده کې قرار د قصد دا دی چې پر سړک کې وچلي سړی جنو وسو، د قصد دا دی چې پر سړک کې وچلي قرار اولاد تر کلکین سړی شوس، دا اولاد کوسو در اولاد چې دا وی چلي قرار اولاد د سره سړی شوس. نو معظم د سیارات مسلې پر قتل خطا دي، ځکه خپل دی په اراده کې چې په اراده کې، لیکن خود شي پیل په واقع شي د مقصد نه. نو محترمینو، دا ځای ته پام وکړئ. حتی وایي دغه شان نو ګرد دي ادم حافظ ځای هم درته وایم. اول دا دی چې دی به پر قوانینو د ترافیک دی به موټروان، دوهم موټر چې رواناوه په دې وخت کې به خراب نه وي، دریم یو حادثه به د سړک د خوا د سړک والاو د خوا یا د بل چا د خوا نه وي جوړه سوې، د بل چا د خوا د نه وي جوړه سوې چې هغه راولاړ کړي موټر یې پر رادرولي یا بل څه کړي یا بل څه کړي. دا غواړم په دغسې ځای کې که دا نه وه، د راولاړ کړه سوه، هېڅ شی نه و جوړ سوی، د موټر روان کړي او خپل پر هغه صحیح عادات یې چلاوه، موټر خراب نه و، د موټروان و، پر قوانینو د ترافیک یې چلاوه، تفریط یې هم نه و کړی، دروازې یې بندې وې، دروازې یې ایله نه وې، یو دم پر دارې موټر ته تاوان پېښ شو. چې تاوان پېښ شو، موټر خپله د لاسه وتې، بریک یې کار پرې شوی، کلچ یې کار پرې شوی، مثلا یو شي یې کار پرې شوی، راولاړ کړه سو، یا دغسې ټیر یې وغورځاوه، د خپل کوښښ کړی نو په دا وخت کې پر ده زمان نشته، ګوره تا دا نشته. او دا ځای ته پام وکړئ. او که چیرې ده راولاړ سوله، موټر یې روان کړي، ور د وره خراب، یا د ده پره نه وزده، یا راولاړ کړه سو ده و داسې ځای ته خېژاوه، و داسې ځای ته، دا ډېره نادر ځای دی، و داسې ځای ته یې خېژاوه، یروي اسلامه چې هغه دی نسو ختلی، یا دغه بار پر باندې کاوه چې هغه راولاړ کړه سو، هغه بار د نسو دا موټر نسو وړلی، یا راولاړ کړه سول ده و داسې ځای ته شوه کاوه چې دا ځای هلته خطر و، دا شوه کېدو دا موټر نه و چې دا ځای ته شوه سي. په دغسې ځایو کې یا راولاړ سو، تر اندازې تیز چلاوه، په داسې ځایو په ټولو ځای کې پر ده باندې څوک شته، زمان شته، زمان همدا دی. هم که چیرې د سړی په ملک کې
هغه کراولاو په ځغستا کې چې د موټر تر اندازې زیات څخه یا دې زیات خېژاو چې نسخه ته دې زیات شوکاو چې نو شو کېدل یا راولاو په دغه ځای کې کچیر سړی تر کلکین شواسو که سړی تر د سره شي شواسو که سړی راو موټر چپاسو که دغه په بغل کې پوسو د شاده خو او د مخ ته خو خپل پر لاسي و د بل پر لاسي و په ټولو صورتو کې هم پر د باندې کفارسته هم پر د دیاسته حتی نادره واوري وای په تفرید کې هم کاته خطا دي تفرید سبحان الله تفرید کم دي وای هغه داري تفرید یو ځای پر لوړ باندې ورسي په لوړ کې خو په دوم ګیر کې موټر خېږي یا په اول ګیر کې خېږي د قرار ولاسو تفرید وکي په دریم کې دي په صدرم کې دي ورته چې د موټر پورته کې دا خاص خپل راغی تر شا چې پاسو پر دغه زمان سم هم قتل خطا دي 100% کفاره تفرید دغه توای وای تعداد دغه توای چې تر حد تجاوز کی تفرید دغه توای چې پر د واجب یا غیر پریږدي دا یو دغه رقم تفرید دغه توای دروازه نه تړل موټر چې روان سو دروازه خطا سو سره شوس پر د باندې بیاسته هم کفارسته ګرانه محترمینو بار خلاصه د خبرې دغه رااله چې موټر ته موټروان وروختی و شرط ادا ور سره د یا تفرید یا به تفرید کړی یا تعدا په دغه دوه ځایو کې چې موټر کې ارڅ پیښه شو ټول کله خطا دیم ګرځم کفاره په دې ځای کې بل شي نشته دا یو دوهم قتل سببي دغه توای دا دوه خبره زده کی بعضی د موټرانو شان بیا قتل سببي یا لکه په دغه ځای باندې پوس واس ډېر خوندور ده هغه بیا دا هغه په داسې ځای کې ګوره خطا نه زیات د موټروان سره څه پیښ شو په کته خطا کې داخل شو دا یو ځای بیا سببي دي په سببي کې خو دې څه کفاره نشته هغه بیا دا مثال په توګه موټر کڅوبې دغه توای چې زره ولر سم پر لولا باندې څاو کاږم سره راغی خپل ورول ودی چې ورول ودی بار قرار پر لولا پر ما زمان سخت ادا میکړي د کوم خپل پمزه کې ساکشل سره ورول پر ما زمان قتل سببي بیا د موټر بعضی مسلې قتل سببي هغه وای څنګه دي عربستان د استیج لارسي بارار طرف ته درې سړک دي دا درې سړک چې دي پر دادرو سړک معلوم دي چې دا موټر دی په څو کې دي دا موټر په دې کې فصل کې دي په دابل کې فصل شل کې دي په دابل کې فصل دیس کې یو داسې موټر چې فصل کې نه ستای وغه سړک ته واوښتي چې هغه فصل کې دي نو دې نو ستای نو بل موټر خو فصل کې را روان دي نو چې دې ورته ول دي هغه په دې ځای کې دا روان دي یو دم هغه ته خطر ورکړي هغه فصل کې روان دي هغه قرار ولا که سو د لارې سوا واوښتي د لارې چې واوښتي تاوان یې وکړي تاوان چې وکړي دا پر هغه سره تاوان نشته پر د مسبب سره دا مسبب څه چې د موټر قرار غوړي دي یا ګوري الته بیا هغه چې پاس نادر ته پر سړک باندې خلک هغه د پای پاسي هغه د برق د ګیس پای پاسي یا د برق تار باسي یا بل شی باسي پر سړک قرار ولا کو اشاره نه کول کاند اکثر د اشاره نه د وکړي چې قرار ولا موټر د دې خو سوال چې پاس په داوت کړ موټروانی شي نه هغه سړک چې کار کوي دا مسبب چې مسبب دی فراغسته خو فراغ باندې دیاسته کفاره ده کفاره واش په تروجي کومه چې بل ګوره داسې ځای راولات سو اشاره ده یو ځای غلط سړک غلط کړی دی اشاره نه دور کړی یا اشاره غلط ور کړی د چې راولات سو پرغه اشاره چې ورغی قرار تاوانې پیش کې اشاره غلط و دا پرغه اشاره چې ورته کړی د غلطه پرغه ده هاو بل وخت غلط راولات سو چې مې وکړي غلا راولاب سو اشاره ورکله پر لار باندې موټر روان دی غلی چې اشاره ورکله چې اشاره موټروان ته ورکله موټروان و بیرې موټروان شوی بیرې چې د غلط په تاتری کرا پسې رستا بغلو چې په بغل ته کته رستا بغل چې ور کرا موټر دین چې پاس چې موټر یې پاس په دغه سره کې بیا کتل سبب دی تاوان خو پر چا دی پر اغلو دی د خورکې مجبور سو دغه لازم دغه ځای نه بیا د چا دی د کتل سبب دی هغه د اشه د لیری دا بیا کفاره نشته بیاسته او هغه نور شان چې دی دا ګوره دغه فتوا ته شپه متوکي علماء کرام او د خلکو ته سم د واس نه پس زموږ راوښي تر سل نه تر یو سل شل نه دغه فتوا ما ذکر کړی لیکن خود برته بیا د راولات شک شو کې او شک پکښ راځي څلورم جز دا د ازای ګرانو هغه بل جز ان شاء الله اسانه دي ګران دي خو بیا هم تاسو په خلاص دي څلورم جز دغه دي چې دا موټروان راولات سو په یو پلا په موټر شل کسانه شل سره مړ کړ اوس په دې کې خو اتفاق دی چې دیت د شلو کسانو دی دیت د شلو په دې کې خبره نشته خو په کفاره کې خبره ده کفاره مشل کفاره غواړي چې شل په مړ کړ کې لاس په مړ ته لاس کفاره غواړي کې پنځه په مړ ته پنځه کفاره غواړي هیوا کفاره بعض علما وايي تداخل خوري بعض وايي نه لیکن اوس باندې ته نسی یو غټه قاعده درته وایم که عقوبات را له عقوبات کې تداخل شته که عبادت را له عبادت کې تداخل نشته په دغه کفاره کې بعض علما وايي د عقوبت خوا کوي ده بعض وايي د عبادت خوا کوي
اصح کول دا چې عبادت خوا کوي د نو تداخل نه خوري پر دغه باندې فتوا ده ګرانو محترمینو چې تداخل نه خوري که صرف په موټر 15 مړي کړي وو 15 دیاته خو په اتفاق دي 15 کفارې پر مبتابه دي والي فتوا او که شپږ وجلو کې وجلو کې اته وجلو دا په تفصیل درته وایم په تفصیل ډیر کتابونه ډیر درته وایم چې په دا کتابو باندې مسر خلاصي رد محتاط دریم ټوک 204 تقریرات رافعي دوم ټوک دریم ټوک درلسمه چې په رد محتاط په دې بدایي او صنایع څلورم ټوک 255 او اصول سرخسي په حواله د فتاوی عباد الرحمن شپږم ټوک 200 هغه یو شپږم او کشف الاسرار سره د اصول بزدوی په حواله د فتاوی عباد الرحمن شپږم ټوک 300 یو شپږم او کشف الاسرار سره د اصول بزدوی په حواله د الرحمن شپږم ټوک 300 شپږم او فتح القدیر پنځم ټوک هغه دغه اوله صفحه او هندیه شپږم ټوک 15 صفحه باری رایق څلورم ټوک اصول نشپږم صفحه او پمنت الخالق پر باری رایق څلورم ټوک یو سل اتم صفحه او مقصود د سرخ دریم ټوک اتیایم صفحه او موسوعه فقهیه 15 ټوک 15 صفحه او په کالیفي په سو بیل جدید دوم ټوک د 340 صفحه او دغه فتاوی عباد الرحمن شپږم ټوک 300 صفحه او فتاوی دارالعلوم ذکریا څلورم ټوک 414 صفحه او فتاوی فریدیه شپږم ټوک 411 صفحه والله سبحانه وتعالى